د رب العالمین دا قرآن مناظره په دې د مسلمانانو تاسو ټول اورئ د رسول الله صلی الله علیه وسلم د دور نه واله تاسو تر قیامت پورې د ټولو مسلمانانو دا عقیده ده چې دا قرآن د الله کلام ازلیه ليس من جنس الحروف والاصوات. دا ویل کنه حروف او اصوات پکې نشته. صحیح شو. ضرورت ان اعراض حادثه مشروط حدوث بعضها بانقضاء البعض لأن امتناع التكلم بالحرف الثاني بدون انقضاء الحرف الأول بديهي وفي هذا رد على الحنابلة. تكشف دا قرآن چې د حروفو نه جوړ دی د اصواتونه نو دا د رب دا حادث دي دا حروف او اصوات دا حادث او مخلوق دي دا یو دا لا دی بس لا شکل شیخ ویم کنه واه ها اور لا دی لا شکل ویم صحیح شو. وفي هذا رد على الحنابلة هو بس لا دی لا شکل اورګه والكرامية القائلين بأن كلامه عارض من جنس الأصوات والحروف. لا دی لا شکل حنابلة وي ومع ذلك فهو قديم. نجي دا بريخه نمي ده بريخه لا غور لك استاد خبر ويم درته استاد خبر مقصد داري تاسو شپ شه استاد خبر مقصد داري چې تفتزاني زما دا ویلا چې توې صوت او حرف نه دي نو دا صوت او حرف دا مخلوق دی د رب العالمین کلام غیر مخلوق دی چې نفسي دی. ورسته په اخره صفحه کې وای فإن قيل دا راوړه اورګه دی وای وتحقيق الخلاف دا صفحه 146 توس وتحقيق الخلاف بيننا وبينهم زمونږ او د معتزله په منځ کې خلاف چې يرجو الى اثبات الكلام النفسي ونفي والا فنحن لا نقول بقدم الالفاظ والحروف دي الفاظ وحروف قديم نه وي دا د الله كلام نه دي وهم لا يقولون بحدوث الكلام النفسي. ته د قران د خلق قائل کنه چې قران مخلوق دی. زمتا ته دا وکي ما چې ستا ابن تیمیه قران د حدوث قائل دی. ما ته ویل مفتی صاحب اب خپل کې وایا خپل ټرن کې وای بیا مونږ دا ته ویل چې دا د الله کلام جوړ دی د کلمونه کلمې جوړ دي د حروفونه. صحیح ده. کلام جوړ دی د کلمونه کلمې جوړي د حروفونه. الکلام ما تضمن کلمتين بالاسناد او کلمه جوړي د حروفونه. دا حروف چې دنه څومره دي دا د رب العالمین دي. اوس واورت د صوت متعلق ويوم يناديهم اين شركائي الله به आवाज کی په قیامت کې زما شریکان څه شي دا आवाज څوک کوي تاسو ګوره ذکر راوړه مار عبارت پرې خودو عبارت پرې خودو ويوم يناديهم आवाज د دې معنی کوي عبارت پرې خودو کنه شریک لګي د دې زما خبره اورئ دا تاسو عبارت سب وایي کنه عبارت جناب علی تا عبارت په شرح العقائد کې پرې خودو تاسو عبارت وایا تو وایا عبارت دا به ورسته به وي کنه پټاره تو وایا کنه جی تو وایا قران ته مخلوق وایا کنه دا خبره ده ګورئ ولا يقال القرآن غير مخلوق لئلا يصل إلى الفهم أن المؤلف من الأصوات والحروف قديم كما ذهبت إليه الحنابلة جهلا وعنادا. خو حنابلة وایي چې دا د الله کلام دی کنه او موږ وایو چې نه دی. ته داسې وایې کنه ستا مذهب دی چې دا د الله کلام نه دی او حنابلة وایي چې دی. نه حنابلة صحیح مسلمانان دي کنه. ګورئ دا ګوره سورة قصص 62 کې واوره سورة قصص 62 د الله په کلام کې ته صوت نه وي. سورة قصص 62 په دې کې الله سبحانه و تعالی څه فرمایي وای اورګو دا دی 62 ويوم يناديهم فيقول اين شركائي الذين كنتم تزعمون ويوم يناديهم دا نه دا الله کې کو ها الله بکې نو څوک الله بکې ها دې کې کم دي ان ينادي کې ضمیر چاته راځي ده حدیث ته د ترمذی حدیث زورګه دا کوم ځای راوړل حدیث اورګه ویم دته اورګه او زه ویم دته دا اورګه دا आवाज به الله کوي اورګه بحث دا چې وګوره 65 کې ويوم يناديهم فيقول ماذا اجبتم المرسلين. الله به आवाज کوي تاسو انبيو ته څه جواب ورکړل. يناديهم ما تريدي سب ينادي کې زمير چاته راځي ملائکه انا لله و انا الیه تاسو وای کنه خیر دی وای ازوا ز اوس اين شرکاء ملائکه وي زمون شریکان ملائکه وي چې الله د څوک شریکان نه دې سوې مړه د قران ترجمه نه کوي ته صغرا کبرا دورې کې کنه تا پروژه کې وزا شروع کړل قران ترجمه کوي چرته زه وکې دا اورګه دا وورا ونادينا من جانب الطور الايمن ما موسی سلام توازق من جانب الطور الايمن ونادينا الله ما وازق سوره مریم 62 را واړو دا کوم دي ګوره دا مفتی شفیع صاحب د معرف القرآن په اردو کې درته اوس دا ترجمه په اردو کې واورئ او بلا شبه الله تعالی کے اور
और हमने उनको कोई तूर के दाई जानिब से आवाज़ दी, मंगोल आवाज़ वर्क, और हमने उनको राज की बातें करने के लिए मुकर्रब बनाया। सो कोई अल्लाह हुई अतवेदा हाँ नो सो कोई अल्लाह बंदा काफिर किएगे हाँ अल्लाह सुब्हानहु व तआला से फरमाई इज़नादाहु रब्बुहु सूरह नाज़िआत के मूसा अलैहिस्सलाम था अगर रब्बुहु ही फाइल देते हुए आवाज़ मलक को रब मलक तो हुई ना सूरह नाज़िआत वइज़नादा रब्बुक गोरा असिद अल्लाह द पार हुआ है तो मलक आवाज़ की वइज़नादा रब्बुक ستارب आवाज की शेख साहब को دا तरीका دا सीनो ډېر मुश्किल ना دا खस्ته طریقه دا قران دی ها اذناداه ربه بالوادي المقدس طوى आवाज الله ورکا आवाज د الله صفت ده او دیو د الله په کلام کې आवाज نه منکر دی د الله دا ها शेख साहब زه یو عرض کوم هغه عرض دا یو آیت ویم چې بس بیا وایي وإذ نادى ربك موسى أن ائت القوم الظالمين وإذ نادى ربك ستارب आवाज़ك ستارب ملک دې الله دې مفردات القرآن شیخ صاحب ته دا یو خبره زمونږ د دې مناظرې نه داسې یو درې ورځې مخکې یو څو الکانو مناظره کړې او هغه مناظره داسې مناظره خلکو قایل دي ما سره چې خپل مرګري کیږي زوم غلطېږم یا ساته په صوت او په حق سره نه یاره جینو تاسو زما د اجماع د کمیټې د کلکړي جناب نو بیا وایا اجماع دا تعالی در اوس زما یو څو کتابونه خیر د نور وره دا قصیده القشیریه ده او په قصیده القشیریه شیخ صاحب سره راځي بنده قشیری صاحب دا نوم چې آیت پیش کړي قرآن پیش کړي حدیث پیش کړي چې دا قرآن د الله کلام دی کړه الله خبر دی عوامو ته پوښتنه تا آیات پیش کړه يا تعالى الله قرآن ديته ما خبره زين شيخ دا مغالطات نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الاغلوطات دا الله في غبر صلى الله عليه وسلم د اغلوطات هغه دې ما ته دې څه نه شیخ صاحب مبارکه موت تاریخ ابن عساکر په عمر استرخاء قشيريه کې لګیا دی عبد الكريم ابن حماد القشيري قال سمعت الشيخ ابا عبد الرحمن محمد بن حسين السلمي يا سلمي رحمهم الله يقول سمعت عبد الله بن موسى السلامي يقول سمعت أبا بكر الشبلي يقول الواحد المعروف قبل الحدود وقبل الحروف الواحد المعبود واحد المعبود يا واحد المعروف قبل الحدود حدود نشتا ولا الحروف نحروف يعني مناصري وهذا صريح من الشبلي أن قديم سبحانه لا حد لذاته ولا حروف لكلامه حروف دا سلف عقیده دادا چې په کلام الله کې حروف نشته لکه څنګه چې امام ابو حنیفه رحم الله وی چې په کلام الله کې حروف نشته او اجماعګان ما تاسو ته نقل کړي چې په کلام الله کې حروف نشته دا سلف دي په سلفو کې لوی سلف دي په حدیث په سند سره اثر په سند سره نقل کوي او په اثر کې نه وی چې دا الله تعالی په کلام کې نه حروف نشته دا نه خو په پیژنې نه اشعری دي او نه ماتریدي دي اشعری او ماتریدی لا پیدا راغلي چې علامه دانی رحم الله تبي سړی راغلي دي ها دې سوي وی کلام د الله تعالی مخالفا لسائر اللغات وجميع الاصوات کلام د الله تعالی د ټولو لغاتو او د ټولو اصواتو مخالف راغلي دي علامه ابن ملقن المصري القاهري محدث كبير چې د بخاری د ټولو نه اطول شرح دا د کړی دا دې سوي قال الغزالي ومقر خبر نقل كي ويستحيل أن يكون بحرف أو صوت وكما أن كلامه تعالى ليس من جنس كلام البشر فسماء الذي يخلقه لعبده ليس من جنس سماء المخلوقات يا سماء الأصوات دا كرماني راغلي دا شرح البخاري ومنقشات كرماني دا كرماني ومنقشات لكي ها شيخ سيبوري جلد نمبر 1 صفحة نمبر 393 وسماع الملك وغيره من الله تعالى ليس بحرف ولا صوت دا لوی محدث دی شارح د بخاری دی
شارح د بخاري د شرح د بخاري کې نویو سما د ملک جبرائیل علیه السلام چې کی د الله تعالی نه ليس بحرف ولا صوت نفع حرف سره دی او نفع صوت سره دی یو عرض کوم شیخ صاحب وخت اصل کې نازک دی زما د دې نه د دې پورې دا ټول کتابونه صرف د محدثین خیر تاسو ما خبر اجمالات دي ته اجمال صحیح د دې نه د دې پورې د محدثین زما اجمال وي چې څونه شرح د بخاري دی یا د مسلم دی دا د مسلم شرح دا واپس بیا د بخاري شرح دی ټول دا خبره نقل کړي دا 40 کتابونه دي چې کلام د الله تعالی حرف او صوت نه لري او اجماعګان مې ته نقل کړي اوس کو تاسو څه پدې کې داسې دلیل بل سوال تاسو ته اجازه بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله مفتی صاحب کله 40 محدثینو نه نقل کړي د شروح نه د اشاعره ماتوریدیو نه کده یو د تفتزانی په خبره اکتفا کوي لنډه دا چې د الله په کلام کې حرف صوت دی دا تاسو مدعا شو کنه حرف او صوت د الله په کلام کې زموږ رائے دا ده ټیک شو اوس راشه نمبر 1 دا د الله قران دی الحمدلله رب العالمین دي کې حروف دي کې نه دا ستادي دا الله کلام دی استاد الله دی قران دی الله کلام دی دا ته چې وې دا ستا کلام دی کدا الله قرات زما دی او مقرود الله دی او دا لیکل شوی چې دی دا لیکل نقوش د مخلوق دی او کلام د الله یو تاسو کوم شیخ صاحب یو تاسو لفظ د الله دی او نقوش د یو مخلوق تاسو کوم شیخ صاحب یو تاسو یو هو کړی نه نو تاسو ته هم الرحمن الرحیم دا حروف دي مالک یوم الدین تاسو کوم یو تاسو کوم شیخ صاحب هوای دا تا چې کوم وی چې الحمدلله رب العالمین دا حروف دي اتا پک صوت کو صوت څه ته وي اواز ته ما ته خو نه راکې چې د پتا سوال کوم حضرت صوت څه ته وي صوت څه ته وي صوت دې ته ویل کېږي چې د جبې د دو چپریدا صوت ربع مفردات القرآن شاست د بنده کده الله حتا ته مزات نفسي صوت دا او دقه شادیه الشيخ رياض الله الله دې تا خوشاله کی زما خبره ګورا ته دا ځکه نه دا کې نسبت کې الله ته ما تاسو ګوره کنه شیخه اے ریاض الله استاد ما تاسو ګوره ته زما ولداري چې دغه ته درشبه زما ما تاسو څه تا ما نه تاسو زما خبره زما خبره وره نه زما خبره نه لته شیخ صاحب تا ما ته صوت الله کلام صوت د الله کده ابد دا دی وکړه دلته چې اوس تاسو د صوت حرف ته اړه ده صوت چې حرف ته اړه ده ته دا شونډې ته ولې لرکې تاسو ته دا شونډې د الله نه ولې لرکې علم د دماغ ولې لرکې نه محل د علم تشر محل تا نه ته تاسو یا چې ته چې دا صوت مفتی صاحب اسانه خبره ده او ریاض صاحب ورجی اسانه خبره ده اسانه خبره ده شیخ صاحب ما شیخ زه الله خپل خبره شیخ صاحب ما یو خبره وره دریا ته لک شپ زه شیخ صاحب نه تاسو کوم الکه حضرت الله استاد شیخ صاحب تاسو نظر ډیر په نفس تاسو کوم تاسو راو لګی تاسو الحمدلله رب العالمین دا حروف دي اصوات دي کنه تاسو ما جواب نه کوي بالکل حروف دي اصوات دا حروف او اصوات چې ستاسو خپل باندې الله تعالی په دې باندې تکلم کوم لکه څنګه چې ته تکلم کې دا تشبیه تکي څنګه د سموای ما ته په دعوه کې ویل لیس کمثلی شی نو دا الله د کلام زموږ د کلام بشان نه دی نو چې نه رب زما تکلم کې مفتی صاحب نو تشبیه کې کنه ګورا زما نو چې دا د الله کلام یا زما رب نو بیا تاسو کوي چې دا کلام زما خور اورا داستا ما ته مخ کې عبارت پیش کړل شاول الله صاحب د شاول الله صاحب د عبارت باندې کې تلک سوچو کې کنه دی وای او دی وای دغه دا وهل في الضحك استحاله من انه يستدل الفم وكذلك الكلام خبري خو خلق واړي نو زه تانه تاسو کومه چې وكذلك السمع والبصر يستدعيان الاذن والعين تدا الله سترګي مني زه د الله سترګي منم سترګي دا سترګي دا نس دا استادي دا الله نه دا سترګي دا الله سترګي دا تشبيه کې دا الله سترګي بس دا الله د پارسترګي ک په باندې د جارحي سره ته الي کړه دا الله سترګي جارحه مو وای سترګي ته سترګي دا الله سترګي شته کې نشته تا نه تاسو کو حاضر چلو دا سترګي ها د بیا ودا نه تا نه تاسو تشبيه ته کې کنه ته ما ته شیخ څه سترګي ها دا سترګي کدا یو صفت دی رب العالمین سترګي منی کنه منی ویم دا سترګي ک صفت دی دا الله صفت دی الله صفت نو چې صفت شنو تو ته څنګه چې سترګي
خبره واوره تاسو په خپلو تاسو باقیدو کې د الله سترګې د الله لیدل منې کنه منې دا خبره د سترګو دا او کدا کلام د تالت ولې زی زما دا شاول الله دوه درې جواب دی واره ذکر یو خدا دا چې دا متشابهات دي نه زما په غزه کې دا ورا دا ستا نه کنه ما خبره کوله او زما په غزه کې روته دا بس غلی شو تراته خبره دادا چې د رب العالمین په کلام کې صوت او حرف د تاسو مخکې دا مناقشه شروع کړل چې کلام خلق غواړي شاه ولی الله سے وایي ته سمع او بصر منې نو سمع او بصر بیا سترګې او غوږونه غواړي ته به څنګه د سمع او بصر نه انکار کې نه وکې بلکې وکې سترګې هم د الله صفت لیدل هم صفت او ریدل هم د الله صفت کلام د الله صفت خلوص سره الله نه دی ویلې بس الله به خبرې کو د خبرې به تسلیمېږو وکلم الله موسی تکلیما وکلمه ربه وما كان لبشر ان يكلمه الله چې الله سره خبر الا وحیا د وحی بذریعه سره الله خبرې کوي موسی دغه وی ما تاسو ته عبارت پیش کړو فقه اکبر وی وسمع موسی علی السلام کلام الله تعالی دا الله کلام واورید نو چې واورید نو اوریدل د څه شي کیږي صوت نه کیږي نه دا خبر غلطه ده زبر ته دا خبر یاد ساتي دا